د مو د کلي د چم ګوند عزتمنو مشرانو کشرانو ټول ستړي ماشو په خیر راغلو. یقینا بس حال زال شروع دي و د الیکشن دور دی و هر سړی روته دی و وی چې یاره زه د لوکې خدمات کوم و هغه کوم. نو دا د مونږ په لوکا کې زه دا ډېر ښه هغه ګڼم او دا په کور دی چې دا شی نه ډېر مخکې د مونږ په دا لوکا کې کېدی، خو بس بدقسمتۍ سره مونږ په یوه داسې خطه کې پروته یو چې هغه ډېره که مونږ سوچ وکړو دا شل کوله خوسکر شل کوله به ته وایو په دغه خوره په دغه سیمه په دغه قبایلي سیمه چې کوم حالات تیر شول، نو یقینا زه وایم چې د دنیا په یوه معاشره کې به داسې حالات نه وي تیر شوي. دلته د مونږ نوجوانان چې د ځناورو غوندې به قتلېدل، هغو د مونږ د قبایلي کم مشران دي هغو سره به کم سلوک کېدلو، نو داسې حالات راغلي وو چې دلته د انساني ژوند ډېر مشکل و، خو بیا هم د قبایلي ډېر بهادر و تکړه خلک دي په هغه سختو حالاتو کې هم دغو هغه وخت تیر کړلو و الحمدلله الله تعالی بیا وخت راوستو چې امن هم راغلو او حالات هم ښه شول. خو زه به دا درته وایم چې دا کم حالات تیر شول نو دغه د مونږ په دا خوره او په دا سیمه او په دا معاشره کې ډېرې غټې تبدیلۍ راوستې. د مو هغه خلک چې کروڑپاتیون وو واز داسې لرلو، یقینا د ته ویم چې هغه نن ډېر د نستې تلي لوېدلي دي. دا د څه وجې نه؟ دا د دغو حالاتو د وجې نه، دا د مو و د تو د کمزورو د وجې نه. یقینا په دغو حالاتو کې د مو و د تو څه نه څه کردار و. مولا و توله بهري خلک نه دي راغلي، خو مو و تو په خپله دغسې کردار ادا کړو. د دغه قوم د دغه خورې و دغه عوامو هغه کم امیدونه او کم حالات چې وو د هغې د خرابېدې مطلب مونږ هم ذمهوار وو. زه به دا درته وایم چې هغه جاني او مالي نقصان سره سره چې په دغه خطه باندې کم نقصان وشولو، هغه د مو نسلونه بلکې یو نه دوه او درې نسلونه د مو د تعلیم او د علم نه محرومه پاتې شول و دا ډېره د افسوس مقام دی. دا نسلونه کم د تعلیم نه په دغه جدید دور کې دنیا لوړله ټکنالوژي او ډیجیټل شوله، خو زه اوس هم د تعلیم او د مطلب هغه بیسک چې کم د مو ضرورت دی د هغې نه هم زه محرومه پاتې شولم. دا ډېر د افسوس مقام دی. زه به دا درته وایم چې دا خو وشول، خو اوس دلته دا حالات څه له داسې هغه شول په دا کې د مونږ د توسو د کمزورو سره د مو منتخب شوي لیډران چې کوم په دا خطه باندې تیر شوي دي، کوم زمونږ نمایندګي کړې وه د هغو کمزوري کردار د وجې نه هغه حالات په مونږ باندې نور هم سخت شول چې نه په پارلیمنټ کې اواز اوچتولو او نه یې غږ کولو او د خلک بربادېدل، د قبایلي سیمه بربادېدله. خو زه به بله خبره یوه درته وکړم که هغه تېره شول بیا د تبدیلۍ په نامه باندې عمران خان یو ویژن یو سوچ راوړلو او یقینا چې یو ډېر ښکلی سوچ و هغه مو یې ملګرتیا کړې وه، خو دلته چې کم د هغه حالات موږ وکتل د دغه نه کم منتخب ایم ایل اې ګان او ایم پي اې ګان لوړل هغو کردار موږ وکتلو د هغه ډېر کمزوري پوزیشن باندې مطلب د دغه لوکې د اوس د روډ مثال عبدالباقي بای ویر کړلو د هر یوه کنده او سیمه چې کومه دو و د روډ و د تعلیم و د سکول چې برباد پروت دی په د نوي پاکستان کې او په د تبدیلي کې هم زه برباد یم او د روډ مې هم خراب دی، سکولونه مې هم نشته دی. مطلب سکولونه که دي زه درته یقینا سویم او په پروف سره به ته ویم چې په دا خطه کې داسې سکول دی چې پریمري مطلب 15 او شپږ جمعه ته پرې کلاسونه پکې شته خو استاد پکې یو دی. په یو سازش باندې د مو قبایلي بچي د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي. دا ډېره کمزوري خبره ده او ډېره مطلب کمې معاشرې کم ملکونه کم قومونه چې ترقي کوي هغه د تعلیم په ذریعه باندې ترقي کوي او تعلیم په ذریعه باندې ټولې معاشرې روښانه او روشن وي. زه به دا درته وایم د مونږ په دا معاشره کې یو
داسې ناسور راغلی دی په نوجوان نسل کې د دغو حالاتو د وجې چې کم د تعلیم او د علم نه محرومه پاتې شول د مو نوجوان نسل نن په ناشو کې ګډ دی په دا کې دومره خطرناکې ناشې راغلي چې د مو نسل مخکې د دهشتګردۍ په ذریعه باندې قتلېدلو د تعلیم نه محرومۍ په وجه باندې قتلېدلو نن د مو نسل او د مو نوجوان د نشې په ذریعه قتل کیږي او خروپیږي نو د دغو ټولو شیانو مخنیوی پکار دی خاص کر په خپل چم ګاونډ کې زه به دا مثال مو مخکې هم در کړی دی د مونږ په دا علاقو کې په دا صوبې مردان چورسده کې د مونږ ملګري دي او کله کله چې هغو له مونږ ځو نو په هغه حجره دغه شانتې سیسټم د هغو وي د کلي یوه غټه حجره وي او بیا د هر یو کور خپل یو بیټک وي نو د هغو سره چې ته کښېنې نو په هغه کې چې مطلب شل کسه ناست وي نو اتلس به پکې ښه های کوالیفاید تعلیم یافته خلک وي او په خو دو باندې به وي خو د مو په حجره کې چې نن کښېنې نو څوک به چرس څه کوي څوک به آیس څه کوي څوک به پوډر څه کوي دا څه دا د مخکې ملکه د دغه ملک حصه یو خو د 1947 نه چې کله مونږ زود شوي یو هغه حقوق مونږ قبایلو له نه دي میلو شوي چې کوم مونږ د نور ملک حصو لا ملويږي پیښور لا ملويږي او لاهور لا ملويږي کراچۍ لا ملويږي اسلام آباد لا ملويږي نو په کار دی چې دا په دا باندې موږ سوچ وکړو او فکر وکړو چې کم د موږ خلک تللی دي مخکې او کم هم لاګلی دي کم حاکم نه دی ادا کړی او په دا کې د ټولو نه غټ کردار د موږ هم دی د الیکشن روشي دا صرف دا نه دی چې موږ تاسو پکې زنده‌باد او مرده‌باد نارام ووهو په دا باندې د خپلې معاشرې د بهترۍ لپاره سوچ هم پکار دی چې یاره د مو د چم ګاونډ په کم تیر شوی ایکسپیرینس تجربه د موږ د مو د چم ګاونډ د دغې علاقې یوه بهترینه نمایندګي څوک کولی شي زه دا ویلیج کونسل دومره غټ دا نه دو یا جنرال کونسلر یا ویلیج چیرمین دا دومره غټ سیټ نه دی زه دې ته د صوبایي او د قومي خبره کوم چې کم د مونږ نمایندګان سي په هغې کې هم دا ډېر زیات سوچ پکار دی مونږ که دوکان له او بازار له لوډ شو نو زه ورته دا سوچ کوو چې یاره غلطه سبزي ونخلم غلط فروټ ونخلم خو زه ورته چې پارلیمنټ له کم یو کس لګو د 5 کالو دپاره د دغې خاورې او د دغه قوم د نمایندګۍ دپاره نو زه ورته هغه سوچ نه کوو دا د مو ورته ډېره بدبختي ده او زیات کر زه به دا درته ویم چې هغه سیاسي شعور زموږ په خلکو کې د څه وجې نه نشته چې موږ محرومه پاتې شوي یو د تعلیم نه د موږ نسلونه محرومه پاتې شوي دي خو که موږ بیا په خپل ضمیر کې د زه به درته دا ویم چې دا زړه چې کوم دی دا د ټولو نه غټ عدالت دی او د ضمیر چې کوم دی دا د ټولو نه غټ جج دی بس د خدای دپاره که څوک دی د پیسو افر کوي د چا د پیسو نه د چا د حیثیت نه ما متاثره کېږو د خپل بچي د خپل قوم او د خپل خورې دپاره سوچ کوو د خپلو مفادو دپاره دی چې کله هم سوچ وکړلو په تو باندې به داسې خلک روځي چې کله به بیا وایي چې روډ مې هم خراب دی تعلیم مې هم خراب دی نسل مې هم برباد دی نو دا ووټ چې کم دی دا د یوې ورځې فیصله نه ده دا د ضمیر فیصله ده او د خپل نسل دپاره یو کا کېدی شي چې ټوله خو په ټیم باندې 10,000 8,000 یا 10,000 یا 50,000 یا لاک په یقین وکړه چې په دا خو زونوار هم نه کېږي نو تو خو ډېر غټ حیثیت دی چې ته روپوله زړه ښه کې او د معاشرې دپاره ته یو داسې سوچ وکړې د خپل بچي دپاره د خورې دپاره د خپل قوم او د خپل نسل دپاره د بهترینو خلکو ملګرتیا کوو او یقینا درته ویم چې هر سړی په دا ښه پوهېږي چې دا سړی ښه دی او که خراب دی د هغه کردار د هغه په معاشره کې ژوند د هغه روزګار دا ټول شیونه په نوټس کې راولو زه به ډېرې خبرې خو نه کوم خو زه دا هم درته ویم چې کوم د مو نسلونه په دهشتګردۍ باندې برباد شوي دي نوجوان نسل د تعلیم نه محرومه پاتې شوی دی زه دا خبره کوم چې دلته کم د مو کمپټیشن اگزامونه کېږي دلته چې د مو 5 کلاسونو د 6 کلاسونو دپاره یو استاد وي هغه به د ایچسن او د بیکن هاوس د ماشومانو مقابله څنګه وکړي زه دا ګورنمنټ لم دا خواست کوم چې که سی اس ایس دی که پی سی ایس دی
پی ایم ایس د آرمی چې کوم اگزامونه دي په دا کې د قبایلي نوجوانو سره خصوصي رعایت وشي او دا د کیږي دا دغه لم په کور دی چې دا قومونه او دا خلک برباد شوي دي یو قبایلي بچای کلم د بیکن هاوس پړه هوا نوجوان سره مقابله نشي کولای مونږ دلته چې کم تعلیمي معیار دی هغه د پاکستان د نورو خطونو بدل دی دلته تعلیمي معیار کم خدا دې تویام چې د لوکې نمائندګي و مطلب اهل خلق ولا ورکو زده ته ځون خبره نه کوم مراد سکی به مونږ انتخاب ان شاء الله کړی دی یو قابل سړی دی د چیرمنشپ د پورا د غم رسته حکم دلته نوجوانان دي د خلک دي د مو په ګوره کې دغه ډېرې خبرې وکړلې زه خو دومره تکړه سړی نه یم او یو مرګری بل راغلی دی زه هغه ډېره شکریا ادا کوم د فرانس نه راغلی دی او ته یقین وکړه چې هغه یوه خبره موله وکړله زه د هغه ډېره شکریا ادا کوم په دا جمع کې هم ناسته ایرانشاه به چې هغه موله وویل چې د مو ټیکټ د فرانس نه د راتلو ډېر لیټ و خو وی چې دا مې وعده کړې وه چې زه به تو ووډ دپاره درځم نو زه د هغه هم شکریا ادا کوم هغه وی چې هغه خپل ټیکټ مو تو لپاره مخکې کړلو زه د هغه د مینې د هغه قدر کوم او ډېر زه خوشحال شوم چې داسې خبرې مو واورېدې دغو نورو ملګریو چې کومې خبرې وکړلې نو بس خبرې خو ډېرې دي خو دا دې ته ویم چې کله مطلب د چا د پیسې د چا د سټیټس نه یا د ګوډې نه متاثره نه شو د خپل نسل او د خپل قوم او د خپل خورې دپاره بهترینو خلکو ملګرتیا وکړو زه یې تاسو ټولو ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه مهرباني